آیا ذهن ته د غلط فکرونه راځي چې کله هم لمونځ کوي او په لمونځ کې غلط سوچونه درته راځي او په هر کار کې در باندې شیطان بوج وي او هغه کار نشي کولی؟ نن درته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو بهترین حدیث بیانومه. زما ګران ورورجانه او زما ګرانې خورجانې دغه ویډیو تر اخره پورې وګوره او له خپلو ملګرو او دوستانو سره شریکه کړه چې نور مسلمانان هم له دغه مبارک حدیث څخه برخمن شي. مخکې دا ویډیو شیر کړئ، صدقې جاریه ده د الله د رضا لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله مبارک فرمایي وی کوم انسان چې د شیطان په منګلو کې وي یا له شیطان څخه ډیر په عذاب وي نو هغه انسان ډیر ذکر اذکار وکړي. سبحان الله. او په اذکار او ذکر کې بهترین ذکر چې ده افضل الذکر لا اله الا الله. بهترین ذکر چې ده لا اله الا الله ده. نو دغه ذکر ډیر کوي، لا اله الا الله. ورځ کې سل دفعې وایه، د منځه نه وروسته هم سل دفعې وایه چې څومره یې ویلی شي، که بیکاره یې وایه، که لمونځ یې هم وکړه، د منځه نه وروسته هم وایه. یعنې چې څومره یې ویلی شي نو همغومره اجر او ثواب لري او د شیطان له منګلو څخه به لرې یې، یعنې په امن کې به یې. د رسول الله مبارک حدیث ده، تاسو یې هم مخکې شیر کړئ د ثواب په خاطر. صدقې جاریه ده. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.